اوسو د خپلې لهجې په شان چې څنګه لهجه نرمه ده نو داسې د خپل قلم هغه ژبه هم نرمه ساتل دا زموږ ډېر خوږ مشر ناموس خان ناموس صاحب ته خواست کوم چې راشي او ستاسو سره خپل کلام شي. ناموس خان ناموس. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول دا خبره کوم چې خبرې نه کوم ځکه چې زمونږ مشران ناست دي، ټایم شارټ دی، لږ دی، نو د دې وجې نه خبرې نشم کولی. خو د پښتون لیک نوې کابینې ته خو دا هم راته پته نشته دی چې صدر یې څوک دی ځکه هغوی مونږ اعلان نه دی اورېدلی. خو د هغې نوې کابینې ته د زړه له تله مبارکي وایم او خدای پاک دې ورله د خدمت کولو طاقت او توفیق ورکړي چې دغه شانتې دا سرګرمۍ برقرار وساتي. او په تیر پروګرام کې یو اعلان کړی و چې موږ به 15 ورځنۍ یوه غونډه کوو، نو بیا یو ځل د اواز ملکان له طرفه شکریه ادا کوم چې دوی اولنی پروګرام د اواز ملکان په اعزاز کې وکړو، نو بیا یې هم یو ځل شکریه ادا کوم. وخت نشته، خبرې به مشران کوي او زه به یو مختصر غوندې غزل ویم. مقتضا زوړ غزل دی چې د دنیا لږ شانې ژوندون دی، محبت پکار دی. د دنیا لږ شانې ژوندون دی، محبت پکار دی. مونږ له پیړ د نفرتونو نه نفرت پکار دی. او ګرانه به نه وي رسېدل منزل ته یاره خو بس، ګرانه به نه وي رسېدل منزل ته یاره خو بس، هغه رسیږي خپل منزل ته خو همت پکار دی. او رڼا د علم خورو به د دې ځمکې په مخ، رڼا د علم خورو به د دې ځمکې په مخ، مونږ له پسه چل مخنیوی د جهالت پکار دی. او چا هوښیارانو هسې نه ده کړې دا خبره، چا هوښیارانو هسې نه ده کړې دا خبره، په حرکت کې برکت وي خو حرکت پکار دی. او بډې یوازې د دنیا ژوندون له مه راکاږه، بډې یوازې د دنیا ژوندون له مه راکاږه، دنیا سره تړلی غم د آخرت پکار دی. او نه به رسوا شي په ژوند، نه به رسوا شي په ژوند نه چرته خپیمانه به شي، نه به رسوا شي په ژوند نه چرته خپیمانه به شي. که خپل عزت غواړې رښتیا د بل عزت پکار دی، چې ازار نشي د چا زړه درنه ذره ناموسه، چې ازار نشي د چا زړه درنه ذره ناموسه، ته خو شاعر یې تاله خیال په هر صورت پکار دی.